الله پر راحت کی پیجنه په سخت کی بتا پیجنی. الله پر راحت کی پیجنه په سخت کی بتا پیجنی. دا جواب دی. په سخت کی چې الله ته هیر کړي دا دلیل له په دې باندې چې پر راحت کی ته هیر کړي. او ځکه د پښتانه اکثر وین چې کله به خوشحالي راشي او ته ګوره د خوشحالي د شریعت په حدودو کې د نه کو زمړه خوښ وي سغم خو نه راغلی ته یعنی خو واضحه وي چې الله خو خلک په غم کې یادوي په راحت کې څوک یادوي. او د چا واده ته ورشه نصیحت ورته وکړه وګوره دې واده کې دا ډمان دا ټنګ ټکور دا شی ناروا دی مه کوه وایي دا څه غم دی مړی شوی دی. د دې ښه صفا دا مطلب دی چې موږ الله اله یادو چې کله غم راشي چې کله مړی وشي بیا به یادو. ته لیونی اوس زموږ د زوی واده دی د رور واده دی ته ماته الله یادو دې ټیم کې الله یادوي. هم په دې خلکو باندې چې بیا سخته راشي که نه نو بیا د جومات نه نخوځي په جوماتونو کې پراته وي او بیا دوی د علماو نه تپوس کوي یاره وایسي چل دی الله زموږ د حالات نه بدلی الله زموږ د دعاګانې نه قبلی. نو تا یاد کړی کله چې ته برابر وي وي نه هغه وخت کې خو ما نه یېرو نو چې هغه وخت کې یېرو اوس دې ته یېري.